آیا دا پاسبل ده که نه؟ ځینې خلک وایي زه خپل قد سیوا کول غواړم، زه خپل هایټ سیوا کول غواړم. ما ته داسې میډیسن پکار دی چې زما قد سیوا شي، هایټ مې سیوا شي. او د دې دپاره ځینې خلک میډیسن هم ورکوي، ټیبلیټس ورکوي، وایي دا استعمال که د دې سره به ستا په قد کې اضافه راشي، ته به سیوا شي، ستا قد چیت دی دې سره به غټ شي. ګران ګران میډیسن خلک ورکوي. آیا دا پاسبل ده که نه؟ نو زه درته ویم چې د قد سیوا کول په میډیسن باندې فی الحال نه دي پاسبل. داسې میډیسن لا نه دي راوتلي چې په هغه باندې ته خپل قد سیوا کړي. که څوک هم تاله میډیسن درکوي، تاله ټیبلیټس درکوي چې ها دا درواله دا استعمال کا، دومره پیسې دي او د دې سره به ستا قد سیوا شي، نو دا خبره یاد وساتئ، لا هغه میډیسن نه دي راغلي تر اوسه پورې چې په هغه باندې ستا قد سیوا شي. دا پاسبل نه ده. د قد د سیوا کېدلو تعلق د جین سره دی او جین نه بدلیږي. د دې نه علاوه ځینې خلک وایي یاره زه درته د قد د سیوا کولو د قد د غټولو طریقه درښیم زانګه. د دې د زانګلو سم تعلق نشته. هر څومره چې ته وزانګې که نه خو خپل قد به سیوا نه کړي. دا خبره کنفرم ده. تاسو ته ما وویل چې دا قد نه په زانګلو سیوا کېږي نه په میډیسن باندې سیوا کېږي. یو طریقه د دې دپاره ده، هغه سرجري پروسیجر دی. داسې یو اپریشن کېږي چې دا د خپې اډوکې چې دی که نه، د دې اپریشنو کې په دې کې ورله راډ ولګوي. هغه اپریشن ته ویلی کېږي لیمب لینتنینګ سرجري. یعنې مطلب په دې لیمب په دې خپې په اډوکې کې دله سرجري وکړي او راډ پکې ولګي، د هغه راډ په ذریعه باندې ورو ورو د اډوکې راکاږي. نو 2 یا 3 انچې زیات نه زیات 1 2 3 انچې اضافه د ده په قد کې راتلی شي. زیات نه زیات 1 2 3 انچې په قد کې د ده اضافه راتلی شي د دغه لیمب لینتنینګ سرجري په وجه باندې. واحد دغه علاج دی، خو دغه علاج هم دغه سرجري هم مشکله لا تر اوسه پورې خو پاکستان کې نه وه. اوس فی الحال پته نه لګي چې راغلي یا نه ده راغلي، خو د اوسه پورې دا په پاکستان کې هم نه کېده. نو کم خلک چې تاسو له میډیسن درکوي، ګولۍ درکوي د دې دپاره چې یاره دا استعمال کوو په دې سه به ستا قد سیوا شي، نو دا بالکل پاسبل نه ده. په دې باندې قد نه سیوا کېږي، نه د ځانګلو څه سیوا کېږي او نه په ګولو باندې ده.